ده کله چې ویستل کېږي د مني په څېر. 21مه فرقه له جنګ نه راغلي ټپیان لرو، باید مرسته وکړو. نرسې دې ناروغ ته دې پام وړي. راځه ډاکټر صاحب، مهرباني اغلې 21مې فرقې نه یوه ډله راغلې ده. وامې اورېدل که ستاسو اجازه وي نو د خپل میړه ښه راغلاست ته ورځې. هو نوکري ولې خو به پوره وي که نه؟ هو پوره دي. که ناروغان ډېر شو بیا زه بېرته راځم. ښه سمه ده لاړه شه. رښتیا عزیزې غواړم یوه پوښتنه درنه وکړم خو مهرباني وکئ. ولې سیده کور ته ځې؟ خدای دې نه کړي که ستا میړه شاید یا غازي شوی وي بیا؟ که په هغه څه وشي بیا زه احساسومه. مننه کوم په اجازه مو. دا ماته راکړه، دا ته یې نجلۍ دا ما سره ښه ښکاري. صبر وکړه چېرته ځې؟ هو زه به درته وویل که نه چې په خبره ده. ما ته یې راکړه، تا ته راکړه. صبر وکړه، ولې په خبرې نه پوهېږې؟ زه یې اچوم. ته یې نشې اچولی، ما ته یې راکړه. نه ښایسته یم. نه ما نه ښایسته نه یم. بخیلي کوې؟ زه به ولې بخیلي وکړم چې زه تا نه ډېره زیاته ښایسته یم. دا ما سره ښایسته ښکاري. نه یې وایم سایده نو بیا دا ما ته راکړه. موږکې او پیشو، تاسو ته مې نه وویلې چې د بخارۍ په څنګ کې جنګ مه کوئ. لرې شئ، زه دلته پخلی کومه. لاس راته ژبول کنیا. ډېر ښه وشو شیشه کې دا نجلۍ نوره ونه ځوروې. تاسو دواړه مې د پلار په ګیر کې ورکوم. سمه ده مېرمنې، یوه خوږه قهوه مشتیا لرئ؟ ځوره کشه، ستاسو د لاسه به مې کلچې وسوځېږي. وی کلچې مو پخې کړې دي نیا جانې، ما ته مې یوه دانه راکړه خیر دی. نه یې درکوم، کله مو چې مور راغله بیا یې وخورئ. زه یم نشم خوړلی. پلار جانه پلاره. زما لورګانو، زما خواږو نازولو مور جانې، مور جانې. زوی جان مې جودته مورې جودت چېرته دی؟ وعلیکم سلام ناوې جان. بښنه غواړم مور جانې. نه ومې بښه. لاس مې مه ښکلوه، هسې بې ځایه وخت دې مه ضایع کوه. ځه لاړه شه، جودت پورته په کوټه کې دی. هله نو راځه چې لوبې وکړو. زه مې خپلې سترګې پټوم، ته لاړه شه ما پیدا کړه. قسمه ده هله نو راځه، ته د سترګو پټې کړه ځان پټومه. هله نو ما مورې دننه را شروع راځه. زما نازوله انجونو هله نو ما او کاکا ته د قهوه تیاره کوي. انجونو پوښتنه نه کوئ چې زه څنګه قهوه څکمه؟ تاسو یې وټاکئ، د نیا په څېر مو، د پلار په څېر مو یا ستاسو په څېر مو؟ د نیا په څېر مې. نو بیا لږه ترخه وي، مش لرونکې قهوه. رنګ دې ورک شه مردار خوره. د پلار په څېر مو څنګه قهوه وي کاکا؟ د پلار لږه دی سړه قهوه وي، مالګه لرونکې قهوه. او موږ په څېر څنګه؟ نو یوه شیدې لرونکې قهوه، بوره لرونکې قهوه هم تیاره کوي. هله بیړه وکئ، بیړه وکئ. علي کمال چېرته دی؟ توبه هېرې که چې خبر راکي. هلال ورشه، لورې هرومرو به د باندې وي. ورشه. نه مورې ته مه ورځه، زه خپله ورځم. لږ تازه هوا مه اخلم، ته په تمه اوسه. سمه ده. وسله راکړه، زما وار دی. زما وار دی. ورکه که نه؟ وسله زما د بچو، زه نه ښولم. ویشتلی نه شي. ستا د لاسه وشو. مه ټیله کوه احمقه. ټیله کومه سبا وکړي. لورې مې د پلار څه نه درکومه. ستا د پلار وسله کار نه کوي. کار کوي. د عثمانیانو وسلې خرابې دي، په جنګ کې هم بایلونکي کېږي. ته بایلونکی کېږي او تاسو هم له دې ځای نه ورک شئ. ځه ته خپله ورک شه. ای ملګرو جنګ مه کوئ، جنګ مه کوئ. علي کماله پاڅې 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 پاڅې.
هله بخښنه وغواړه نه غواړم وغواړه ګناه د هغه وه هغه راته ویله چې له دې ځایه ورک شه ویې ویل چې ته جنګ بایلې همداسې دې وویل لکه چې تاسو له ماشومتوب نه ملګري نه یې که څنګه وایه نیکه ملګري یو ښه نو اوس په خلاصې زر کوئ هله نو دا وسله د چا ده د پلار مې پلار دې خبر دی چې د هغه وسله ده اخیستې ده دعا وکړه چې خبر نه شي واخله زویه کور ته لاړ شه ځه دواړه مو لاړ شئ مور ته دې ووایم ووایه ستا د راتګ په خوشحالۍ کې به هېڅ هم راته ونه وایي خبرو ته دې ګوره ولې جنګ کوې زویه ما نه پرېږدي چې ډز وکړم زما وسلې سره ډزې وکړه رښتیا وایې رښتیا وایم ژمنه ده ژمنه ده ژمنه ده نو راځه ما ونیسه تر اوسه لا ځوان یم ما ګیر کړه راوړه لورې توفیق کاکا انا جانه مې په غوسه که که نه نشم کولی خیر دی څه کېږي کاکا که زه یې ووهلم بیا انا دې وهي خیر دی په غوسه یې که دا ډېره ترخه شوې نازولو ما ښکل کوي چې خواږه شي بیړه وکوي اوه اوس نو نو نیا مې په غوسه خیر دی کاکا په غوسه یې که خیر دی نن شپه غواړم لمسیان مې بندر ته بوزم چې ساعت یې تېر شي ناوې ولې د شپې لخوا بیا یې مور جانې بیا یم یې نو توپیر نه کوي هره بلا چې وي په موږ دې راشي مورې حسیبې مورې ووایه ښاغلی نیازی پېژنې هغه لیونی نیازه یادوې ها هماغه یادوم ښځه یې مړه شوه دا ته څه وایې زویه ښه نو خدای دې وبخي ډېر مې زړه ورته وسوځېده چې په ځوانۍ کې ښځه مړه شوه ځوانه خو نه وه توفیقه لږ تر لږه زما په عمر خو وه مال او شتمنۍ هم لري حسیبې مورې ته به څو کلنه یې ای لیونیه خوله دې بنده که که نه نو انجونو راځئ چې لاړې شو راځئ زر کوئ هله خندا دې اوس هم د ماشومتوب په څېر ده او ته مې هم همداسې خندوي پلاره ودرېږه زنو خوشي که نو دې خوشې کوم خوشي مې که پلار جانه و دې بایلله خوشي مې که که نه دا دې کور ته ورسېده